د خوست متون جامع مدرسې ترڅنګ د جامع جومات د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه جومات چې به په 2 پوړیو کې جوړیږي چې په یو وخت کې به 600 لمونځ کوونکي ځای کړي، چې د دې جومات سره به د ملا امام کور هم جوړیږي. ځایي اوسیدونکو له حکومت خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه لکه څنګه چې دې جومات ته اړتیا ډیره لیدل کېده چې په جوړېدو سره به د متون جامع مدرسې زده کوونکي په اساني سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د مسجد په باره کې موږ ډېرې منډې ترړې وکړلې، خو الحمدلله چې نن داسې ورځ راغله چې د مسجد ډبره کېږدو او دا مسجد انشاءالله په ډېره اعلی سطحه جوړیږي او الله پاک د وکړي چې موږ د مدرسه داسې د یوه خطای ناقص او د دام په راشي او دا مسجد چې ده دا خو موږ دپاره هغه مهم مقصد چې موږ دا جومات موږ یې دې سره ډېر په تکلیف انشاءالله دا 2 پوړه جوړیږي نو یوه پوړ نه به موږ یوه دارالحدیث خدمات خولې بل نه به استرې دورې دارالحدیث خدمات. همداشان په ورته وخت کې د خوست والي محمد علیم پیدایي د جوماتونو د جوړښت په اړه وویل د دې لپاره چې د ارګ منبر او دفتر منبر ترمنځ فاصلې راکمې شي او په یو اتحاد او اتفاق سره واوسو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په ټولو ولایتونو کې د جوماتونو د جوړېدو چارې پیل کړي چې له جملې په خوست ولایت کې هم ګڼ شمېر جوماتونه جوړ او ځینې ترمیم شول. د دې په خاطر چې د منبر او ارګ او منبر او دفتر ترمنځ فاصلې لنډې شوي او د علماو هغه اصلي نقش او رول چې د ټولنې اصلاح ده، په ټولنه کې یووالی دی، وحدت دی، اتفاق دی، سوله ده، هغه مو راژوندی کړی وي. دې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر د مساجدو د جوړولو پروګرام پیل کړ چې نن موږ د متون د عیدګاه د مسجد د بنسټ ډبره کېښودله چې دغه مسجد به په 1800 میاشتو کې د څه باندې 1800 میلیونو افغانیو په قیمت باندې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په خوست کې د 200 په شاوخوا کې د دیني مدرسو په شتون 1200 جوماتونه د خوست ولایت د حج او اوقافو له ریاست سره ثبت او راجستر دي چې د اړتیا په صورت کې ورته حکومت پاملرنه کوي.